د ملي سوداګرو 55 کانتینرونه د اورګاډي له لارې د حیرتان بندري ښارګوټي ته راورسېدل. دغه اورګاډي 20 ورځې وړاندې له چین هیواد څخه افغانستان ته حرکت وکړ چې د قزاقستان او ازبکستان هیواد له لارې دغه هیواد ته راورسېده. د هیواد د صنایعو او سوداګرۍ وزیر چې په همدې موخه بلخ ولایت ته راغلی وایي اسلامي امارت هوډ لري چې دغه ترانسپورتي دهلیز فعال وساتي. محموله‌ای که فعلا از کشور چین به افغانستان رسید امروز ما شما شاهدش هستیم. تقریبا از خیلی شرق چین است که حرکت کرد و در مدت 20 روز الحمدلله به افغانستان رسید. بزرگترین از اموالی که در محموله است کبابی است که همیشه افغانها از او استفاده میکنند و همچنان سامان و وسایل برقی است، الکترونیک است، ظروف است، فرزجات است و بعضی چیزایی که همیشه معمولا از کشور چین ما و شما واردات می داشته باشیم و الحمدلله شامل محموله است. همدارنګه د بلخ مرستیال والی او په مزار شریف ښار کې د ازبکستان سرقونسل دغه دهلیز د افغانستان او ازبکستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا یوه نښه وبلله او د دغه اړیکو پر ټینګښت یې ټینګار وکړ. زمانی که امارات اسلامی در افغانستان حاکم شدند در همه روز اول تا امروزه کسته در پهلی به همراه امارات اسلامی بودند و در هر نوع همکاری که در وقت ضرورت بودند اینا کردن، دریغ نکردن. الله تعالی بر این اجر بده. همسایه با همسایه حق داره. ما همیشه در پالوی شما هستیم، در خدمت شما هستیم و همین چیز حسن همجواری یک پرینسیپ حسن همجواری همیشه ما انشالله کریم مراعات میکنیم انشالله کریم. له بلې خوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتولو کې له دغې لارې څخه ګټه اخیستنه مهمه بولي او زیاتوي چې دغه دهلیز د صادراتو د ودې ترڅنګ د ترانسپورت د لګښت په کمولو کې هم مرسته کوي. بر علاوه که تقویت جایگاه اقتصادی ما و به اصطلاح موقعیت استراتژیک ما رو تعیین میکنه و به خاطر زیاد ظرفیت مبادلات تجارتی و هزینه کمتر و رشد صادرات ما خیلی با اهمیت میباشه و خاطری که شما شاهدش بودین این بر علاوه که واردات داشت و همین مقدار میتونه که صادرات هم داشته باشه. د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او چین ترمنځ دغه ترانزیټي دهلیز د ځمکني وارداتو او صادراتو له چټکو لارو څخه ګڼل کیږي او له دې دهلیز څخه د افغانستان او چین ترمنځ د توکو لیږد له 15 تر 20 ورځو پورې وخت نیسي.